د دوو تنو میرمنو د میراث حق تامین او د دوو تنو نورو د کورنیو ستونزو حل وسو. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر لخوا په رالېږل سوي خبر کې ویل سوي چې د ګرمسیر ولسوالۍ د امر بالمعروف امریت محتسبینو د هغو دوو میرمنو قضیه وڅېړله چې د میراث له حق څخه بې برخې سوي وې. له لازمې ارزونې او شرعي اصولو سره سم د موضوع تر تعقیب وروسته یادو میرمنو ته د هغوی قانوني او شرعي حقونه ورسېدل. همداراز د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو میرمنو کورنۍ ستونزې د محتسبینو او علما کرامو په منځګړیتوب حل او فصل سوې. د موضوع له څېړنې او د اړوندو لوریو سره تر خبرو وروسته د یادو میرمنو حقونو ته رسېدنه وسوه او د کورنیو اختلافاتو د هواري لپاره لازم اقدامات ترسره سول. د یادونې وړ ده چې د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبین او علماو د ورته ټولنیزو او کورنیو قضیو د حل، د حقونو د تامین او د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.